د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په حضور کې د افغانستان برېښنا شرکت او افغان انویسټ خصوصي شرکت ترمنځ د شبرغان دشت الوان دښتې د 1500 کیلو ولټ مزي د پاتې چارو همدارنګه د دشت الوان سب سټیشن د پراختیا پروژو د بشپړولو موافقتنامې لاسلیک شوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په همدې مناسبت جوړ شوو مراسمو ته وویل د یو هیواد د اقتصادي ودې لپاره صنعت تر ټولو مهم دی. د نړۍ هغه هیوادونه چې له جګړو راوتلي او چټک اقتصادي پرمختګ یې کړی اساسي لامل یې د صنعت پرمختګ دی. محترم ملا صاحب زیاته کړه د اسلامي امارت په راتګ سره افغانستان هم د صنعت په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او لا هم هڅه کوي چې په هیواد کې د صنعتي پرمختګ لپاره هر ډول شرایط او زمینه برابره کړي چې تر ټولو مهم یې برېښنا ده. محترم ملا صاحب د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه له شبرغان څخه تر دشت الوان پورې د برېښنا دغه پروژه چې له افغان انویسټ خصوصي شرکت سره قرارداد وشو نه یوازې دا چې د هیواد صنعت ته بې ګټه ورسیږي بلکې په دې سره به افغانستان ته د سلګونو میګا واټه برېښنا د انتقال زمینه برابره او په کلني ډول به لسګونه میلیونه ډالر سپما شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ټولو ملي پانګوالو ته په خطاب کې وویل اسلامي امارت تاسو ته د پانګونې هر ډول زمینه برابره کړې او بشپړ ملاتړ مو کوي خو په خبره یې تاسو باید خپلې کړې ژمنې په عمل کې ثابت کړئ. د غونډې په پای کې محترم ملا صاحب له قراردادي شرکت څخه وغوښتل څو یادې پروژې په پوره جدیت سره تعقیب او څومره ژر چې ممکنه وي په ښه ډول یې بشپړې کړي. د یادونې وړ ده چې افغان انویسټ شرکت به د قرارداد له مخې د شبرغان دشت الوان دښتې د 1500 کیلو ولټ د برېښنا لاین 23.9 سلنه پاتې چارې چې 315 کیلومتر اوږدوالی لري په ټاکلي وخت بشپړوي. تر دې وړاندې د یاد لاین 6.3 سلنه چارې بشپړې شوې دي. دغه راز قراردادي شرکت د الوان دښتې د 1500 کیلو ولټ سب سټیشن د پراختیايي پاتې چارو د بشپړولو مسؤلیت هم پر غاړه لري. دا پروژې به د قراردادي شرکت له لوري په 2 کلونو کې بشپړېږي چې ټول 40 میلیون ډالر لګښت پرې راځي. د افغانستان برېښنا شرکت به د شوې هوکړې د څارنې ورزونې معیارونو له مخې د پروژو د تطبیق تخنیکي او مالي چارو کره څارنه ورزونه کوي. د یادو پروژو په بشپړېدو سره به له ترکمنستان څخه افغانستان ته د ارزانه او لوړ کیفیت برېښنا د رالېږد په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي چې هیواد کې به د برېښنا د کمبود ستونزه تر ډېره حده حل کړي. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی